د هر مقصد او د هر حاجت دپاره یو ډیر زبردست وظیفه ده. حسبنا الله و نعم الوکیل. هر قسم حاجت، هر قسم مقصد دی وي، الله جل جلاله به دله پوره کی او تمام مشکلات به دی الله جل جلاله ختم کی. تمام بندلارې به دی الله جل شانه د دې وظیفې سره روانې کی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمرونو خويندو، نن د حاجت د پوره کېدو دپاره، د هر مقصد کې د کامیابېدو دپاره او تمام بند لارې آزادولو دپاره او د مشکلاتو پریشانو د حل کولو دپاره یو ډیره مبارکه وظیفه درته ښیمه. او که دا وظیفه تاسو پابندۍ سره کوئ، نو انشاءالله چې د دې وظیفې سره به د هر قسم حاجتونه پوره شي، هر قسم مشکلات به د ختم شي، هر قسم رکاوټونه به د ختم شي، ټولې بندې لارې چارې به روانې شي. نو یو ډېره زبردسته وظیفه ده. راځئ دا وظیفه هم درته ښیم، د دې وظیفې کولو طریقه هم درته ښیم، تعداد هم درته ښیم چې دا به څومره کوئ، په څنګه طریقې سره به کوئ، دا ټول هر څه درته ښیمه. د ټولو اول که په چا باندې قرض وي، نو د قرض دپاره هم دا وظیفه ډېره زبردست وظیفه ده. قرضونه د تا باندې دومره وي چې بالکل د ستا د سټې راګیر کړی وي، د غر برابر قرضونه د باندې ولې نه وي. تمام قرضونو ته به څه داسې د غیبو نه اسباب برابر شي، الله جل شانه به تمام قرضونه انشاءالله د دې وظیفې په برکت سره ختم کړي. دغه رنګې که یو انسان دی او هغه انسان ته نوکري نه میلاویږي، نو که د نوکرۍ د میلاوېدو په غرض سره هم یو انسان دا وظیفه راونیسي، حسبنا الله و نعم الوکیل، نو انشاءالله چې الله ولته د عزت والا مزیدار روزګار هم ورکړي. او بعضې ملګرو هغه راغلو ماته راغلو پرسنل ته، د هغې پکې دا خبره هم کړې وه، وایي د نکاح دپاره او د روزګار دپاره ماته یو وظیفه راکړه. د هغو ته ما یو وظیفه ورکړې وه، ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. هغه وظیفه هم ده که هغه رونه یا چې دی هغه رور دا ویډیو ګوري، د هغې سره دی دا وظیفه هم شروع کړي. ډېره زیاته زبردسته وظیفه ده، د روزګار دپاره هم ده او د نکاح دپاره هم ده. که چا هغه لا جنۍ نه کړې، د انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت باندې به الله جل شانه هغه ته یو ښکلی مزیدار ځای کې چې دی هغه چې کوم دی هغه به ورته ښځه ورکړي. او دې نه علاوه که چا ځان له جنۍ کړې وي خو د واده بندوبست یې نه جوړېږي، نو انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت باندې به الله تعالی ورته اسباب برابر کړي، ودونه به هم وشي. او که یو انسان دی د هغه نوکري نشته دی، یا یو انسان دی او د هغه چې دی کاروبار نشته دی، روزګار یې نشته دی، نو دا که هغه رونه هم دا وظیفه راونیسي، نو انشاءالله چې الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت باندې هغوی ته مزیدار روزګار هم ورکړي، نوکري به هم ورکړي، کاروبار هم ورته ورکړي. د دې نه علاوه زموږ په کورونو کې پریشانۍ ډېرې زیاتې دي، مشکلات ډېر زیات دي، غمونه ډېر زیات دي، د ډېرو مصیبتونو سره مخامخ یو. که هغه کورونو کې دا وظیفه شروع شي، تمام هغه پریشانۍ مشکلات د هر څه به ختم شي. زمونږ لارې چارې بندې دي، زمونږ هر قسم بندش دی، د هر قسم د بندش د کلاولو دپاره، د مشکلات او رکاوټونو د ختمولو دپاره هم دا وظیفه تاسو بالکل پابندۍ سره کولی شي. یا د چا غریبي ډېره زیاته ده او د غریبۍ نه ډېر سخت تنګ راغلی دی، تنګ دستۍ نه ډېر سخت تنګ راغلی دی، نو که هغه رونه هم دا وظیفه پابندۍ سره کوي، انشاءالله چې الله جل شانه به تنګ دستي ختمه کړي، الله تعالی به مالداره کړي. یا یو انسان دی او د هغه روزي ده لنډه تنګه ده، د رزق پریشانی ورته ډېره زیاته ده، نو که دا چا روزي لنډه تنګه وي، نو که هغې هم دا وظیفه راونیسي، نو انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت باندې به الله جل شانه د هغوی روزي هم پراخه کړي. راځه د دې نه علاوه زرګونه حاجتونه د ستاسو نور هم وي، نو هغې سره به الله جل شانه د تمام مشکلات ختم کړي، حاجتونه به د الله پوره کړي. د یسو خو ماته یادو د دې نه علاوه که د ستاسو هر قسم حاجت وي، د هغې دپاره تاسو دا چې کوم دی وظیفه د تاسو رانویش شئ. وظیفه ده حسبنا الله و نعم الوکیل. د دې وظیفې کولو طریقه دا ده
چې روزانه پابندۍ سره د سحر د منځونه پس 90 کارته دغه وظیفه کوه. 4 کم 100 کارته دا وظیفه روزانه پابندۍ سره د سحر د منځونه پس کوه. مکمل توجه سره کوه، په نیک نیت او په نیکې ارادې سره کوه. دا نه زمونږ د بعضې ملګري هغوی چې کله ورته مونږ ورکو وظیفه نو هغوی د وظیفې نه ځان خلاصوي، بیا وایي زما کار خو نه شو. ولې نه کېږي؟ کار کېږي، لیکن د وظیفې چې کوم آداب دي د هغې آداب لحاظ به لازما ساتئ. لکه مثلا بعضې کسانو ته مونږ ورکو وظیفه چې هلکه ته وایه حسبنا الله و نعم الوکیل، نو دې کښېنو دې څه وایي حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله. نه، دا نه دي آداب، دا نه دي آداب. دا دي چې ته کښېنه ښه په توجه سره، په نیک نیت او په خلوص سره کښېنه. خپل زړه، خپل ذهن، هر څه د ګنده او فاسدو خیالاتو نه پاک کا او بیا دا وظیفه وکړه په داسې طریقې سره. د ټولو اول شروع کړه د بسم الله الرحمن الرحیم نه، لکه داسې بسم الله الرحمن الرحیم حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل. دغه رنګې په قلار قلار باندې دا چې کوم دی وظیفه کوه. انشاءالله چې په ډیرو لږو ورځو کې به الله جل جلاله د ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي. څومره حاجتونه چې د ستاسو وي، زرګونه حاجتونه یو طرف ته او د دې وظیفې پاور بل طرف ته. انشاءالله چې الله جل شانه به تمام حاجتونه پوره کړي، تمام بند لارې چارې به روانې شي، تمام مشکلات به ختم شي. یو ډیره زبردست وظیفه مې درته وښوله، تاسې هم کولی شئ، هر څوک یې کولی شي، هر چاته د دې مکمل اجازه شته دی.